د مانځنه بعد د فرض مانځنه بعد اجتماعي دعا چې امام دعا کوي او مقتدیان پې امین وایي دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه د سلف صالحین نه ثابت دي او د نفلو نه د سنتو نه بعد هم نه دي ثابت او دلته موږ دا حدیثونه ووی یو درې څلور وی چې رسول صلی الله علیه وسلم به سلام وګرځو تکبیر به وي یا استغفر الله استغفر الله به وي خو په یو ځای کې دا څوک نشي ښوی چې یو صحابي دا وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم کله سلام وګرځو نو لاس یې اوچت کړو دعا یې غوښته او خلکو پې امین وي مسله دلته دا نه ده لکه زه حیران شم اوس که عمي دا خبره کوي خو عمي دی جاهل دی مولا به هم دا خبره کوي لکه وګورو دعا یو سړی کوي دی وایي چې دعا مه کوه تا ته چا ویلي چې دعا مه غواړه خو دې ځای کې دا مونځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی که نه دی کړی صحابه کرام مونځ کړی دی که نه دی کړی هغوی زما او ستا نه زیات حرسناک وو په دین باندې که موږ ډېر حرسناک یو هغوی حرسناک وو او ولې دا ذکر د مانځه نه بعد کول دا کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی دا دعا نه ده دعا ده که نه ته هغه دعا ولې نه کوې کومه دعا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده د صحابه کرامو نه ثابت ده لازم به ته په دې دین کې خپلې ټوټې لګې لازم به پکې ته ټانکې لګې لازم به پکې ته د خپل مولا د خپل مذهب د خپل پاکستان انډیا افغانستان قصه ورننه باسي پرېږده دا دین دغه شان څنګه چې دا په رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی سوچه دین خالص دین دا دین یعنی صفا ستره قبلول پکار دی څنګه چې راغلی دی مکې او مدینې ته بیا وروسته به دې کې خلکو زیادات کړي دي چا څومره چوري چا څومره چې هغې له دین نوم ورکړی عجیبه دا ده که ته چا سره خبره شروع کړي چې یاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی نه وایي دا خو منم چې نه دی کړی نو دعا وایي نه ده عجیبه خبره ده په خپله وایي دا منم چې پیغمبر نه دی کړی چې پیغمبر نه دی کړی بیا پکې ته څنګه دا وایي چې یاره دعا خو ده او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي هر خیر ما تاسو ته ښوولی دی او د هر شر نه مې منع کړي دا خیر یې ولې موږ ته نه ښوو چې تاسو اجتماعي دعا وکئ د فرضو نه بعد یا د سنتو نه بعد یو ځای کې نه ده ښوول دا خیر شته که نه اذکار دي نه دا دعا نه ده دعا ده که نه الله یادول کله ذکر دي سي تصرف محض الله یاد کړي لکه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر ته دا دعا وایې اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي یو سړی چې دې کې ما د الله نه څه وغوښتو دا خو ما د الله شان بیان کړو یا زم سبحان الله الحمد لله الله اکبر ګوره دعا په دوه قسمه ما مخکې دا خبره ذکر کړې یو دعا هغه ده چې هغې دعا د مسئلې ده یعنې ته الله تعالی سوچ کړي چې یا الله ماله فلانی کار وکړه یو دعا هغه ده چې ته چې دا کوم عبادت کې دا هم دعا ده څنګه دعا ده موږ چې دا څومره عبادات هم کوو په دې کې دننه دا خبره موږ د الله نه غواړو چې یا الله ته رانه راضي شي او یا الله ته مې جنت ته بوځه او یا الله ته مې کامیاب کړه دا دعا نه ده دا هم دعا شوه ماسوتن دا مونځ ته ولې وکړو چې یا الله ته راضي شه زه منزل راغلی یم اذکار ته الله ولې یادوي چې الله رانه راضي شي نو دا هم دعا ده که نه هلته زموږ په دې دغه ملکونو طرف ته چې دی خاص اهتمام د دې طریقې به کېږي چې مولوي صاحب یا خو مخ را ګرځوي نه ډایرکټ به سنتو ته ودرېږي او دا غلط کار دی او که مخ را ګرځوي نو بیا به څه کوي بیا به دعا کوي او د هغه وخته پورې څوک جومات نه نه وځي چې څو پورې دا نه یې کړي او ګوره ما تاسو ته کیدای شي مخکې دا خبره ذکر کړې مې یو پیر دوه چې کله بدعت راشي سنت ورکېږي چې کله بدعت راشي د پیغمبر طریقه ختمیږي چې دا بدعت راغی دا اذکار لاړو چې دغه بدعت راغی دعا نو دا اذکار زموږ نه څه شو لاړو یعنی جومات کې دا به موږ اوس لازم دی چې موږ به د مولوي صاحب د دعا پورې کینو بیا منډه وه ښه کوم اذکار چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو هغې سره به څه کوو خو لاړو د دې د لاسه کم کسان چې په تندي باندې لاس ږدي په ککرۍ باندې یا قوي وایي د دې بدعت د لاسه د هغوی نه دا سنت لاړو او کم کسان چې
لازم په ځان لازم کړي. ګوره د فرض نه بعد مستقل ځان له انفرادي کله نه کله دعا جایز ده، کله نه کله، خو د دې نه عادت جوړول نه دي پکار، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی. خو کله چې ته انسان لاس اوچت کړي او یو دعا د الله نه غواړي اذکارو نه وروسته، هېڅ خبره نه ده، کله نه کله. خو چې دا د همیشه طریقه شي لکه څنګه چې زمونږ د خلکو ده، یعنی چې ته مونځ ختم کړې لازم به لاس داسې دغه دعا لاس هم داسې، او بیا پکې څه ویم نه، خو داسې ونیسه او چوف یې که او بیا یې د مخ لره واچوه. ګوره څو پورې چې زمونږ خلکو دا کار نه کړی دی د جومات نه وځي، د دې د لاسه څه پاتې شو؟ هغه اذکار پاتې شو، او دې کار له په اذکارو ترجیح ورکړه. یعنی دی د منځه یو برخه وګرځوله چې یعنی چې دا کار یې نه کړی دی داسې نه محسوسوي چې ما مونځ کړی دی، لازم به پسې لاس داسې نیسي یو څو سکنډه او بیا به مخ له راچي. دعا به کوم نه غواړي، ما لیدلي دي کله یو ځای ته ګوري کله بل ځای ته ګوري. څوک د جومات نه ووتو ته به کښې روان یې تا ته وګوري او دا لاسونه به کښې داسې مږیې ده او یاره وایي دا وابیان دوا نه مني. ښه دا اوس دوا ده، ګوره لاس داسې داسې به کوي او بیا به مخ له راواچي او وایي دوا نه مني. د دعا خپل آداب دي، خپل ځای دی، د اذکار هم دعا ده. دا به ښکلی مثال مخې له راغی چې کله هم بدعت راشي سنت ختمیږي، او چې کله سنت راشي بدعت ختمیږي، بیا د بدعت گنجایش نشته. لکه یو سړی راولګېدو دا دعاګانې او اذکار یاد کړو کوم چې د رسول وسلم نه ثابت دي، د سره موقع نشته چې دی پکې نور څه وکړي. نو چې په سنتو دې عمل کوو الله به دې د بدعتو نه ساتي، او چې په بدعاتو کې اخته شوي الله به دې د سنتو نه محرومه کوي. بیا بس پکې وایي نه وي د فرضي منځه نه بعد نشته، نفلي نه بعد د سنتو نه بعد شته. او بعضو مولیانو په دې مناظرې کړي د ما وکتې تعجب کې واچور یو لګیا دی وایي چې اجتماعي دعا د سنتو نه بعد شتي، فرضو نه بعد بدعت دی. هغه بل ورته دا ثابتوي چې فرضو نه بعد سنت دی، د سنتو نه بعد بدعت دی، او دواړه به بدعت کې اخته دي، او دواړه د یو مذهب دعوه کوي. یعنی موږ ته خلک وایي تاسو د مذهب نه بهر دا اوس دواړه د یو مذهب دعوه کوي، دواړه وایي موږ حناف یو، دواړه وایي موږ دیوبندیان یو، دواړه وایي موږ یو دغه منو، یو مسله یو مسلک منو، او دوی منځ کې اختلاف دی چې دا په کوم ځای کې د سنت طریقه ده. نو بعض وایي سنتو نه بعد، بعض وایي د فرضو نه بعد، او دوی هغوی ته بدعتیان او هغوی دوی ته بدعتیان دي، او اصل کې دواړه بدعتیان دي. سنتو نه بعد د رسول صلی الله علیه وسلم نه اجتماعي دعا نه ثابت، او د فرضو نه بعد هم اجتماعي دعا نه ده ثابت. انفرادي کې څه دي؟ کله نه کله سړی لاس اوچت کړي څه خبره نه، خو دې نه به عادت نه جوړه، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم منځونه کړي دي، صحابه کرامو کړي دي، هغوی نه دا نه نقل چې هغوی به هر وخت د فرض منځه نه به لاس اوچتول او د الله نه به یې څه غوښتو.